بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. یو 50 نمبر آیت دے سورۃ المائدہ د سورۃ دویمه سے شروع چې د باب کې قباحتنا د منافقانو او د غرنګ د يهودو ذکر کېدل او به درې کتابونه ذکر کړل چې دا د فیصلو کتابونه ول رب العالمین د فیصلو لپاره را لېږلي او تورات او انجیل او د غرنګ قرآن ارچی زبور او پاغي کې فضایل او د غرنګ اذکار او غیر نو ذکر کړل او د فیصلو لپاره الله د غدری کتابونه دي. به الله دا خبر ذکر کړه چې دې زمانہ کې نور کتابونه منسوخ شوي دي، وسیو کتاب پاتې دی، یو لار او یو منهج دی چې هغه قرآن دی، ټول په دې باندې روان شول. او دا غي نرست الله تاکید ذکر کړه نبی ته چې نبی په قرآن باندې اوس فیصله کوي او دا مولین دي تا د الله د کتاب نه وانړی. یا ایها الذین آمنوا دی جنرستا د دې سي دویم باب شروع کیږي او دې باب کې ذکر کوي نه د موالات او د يهودو او د نصاراو نه چې مؤمنانو د يهودو او نصاراو سره دوستانه مکوي او دا بل عقد دی د عقودنا ذکر کوي په یا ایها الذین آمنوا سره داغین رست به سجر د منافقانو ته چې هغه د عقد نه خلاف کوي. به ذکر کوي صفات د صحابه او ترغیبا داغین رست اتم عقد راوړي په یا ایها الذین آمنوا سره به ذکر کوي حقدار د موالاتو د شاه سره دوستانه وکړو داغي حقدار ذکر کوي شپږ 50 نمبر آیت پورې. داغي نرسته به لس علتونه بیانې د ترک الموالات چې د يهود او نصارا سره دوستانه مکوي هغه سره دوستانه پرې دی. د باب په اخر کې به بشارت پیش شي دنیوي او اخروی احکام د الله اومنه نو آخرت کې به الله تاسو لپاره زیره در کی تاسو تام او دنیا کې بل ډېر خوراکونه دري. رب د دې آیات مخ کې سره راځي مخ کې نبی سلام ته ویلې چې یره کواسنه چې داخله تعالی الله د دین نوا نړۍ اوس وې زما نبی خو نه شړولې اے مؤمنانو ور تاسو کې توانړې تاسو دې د دوستانه نظام ساتي اسنه چې تاسو وانړې. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا اولا تتخذوا اليهود من سيهود لرا والنصارى لرا اولیاء دوستان. پس کار حکم دی دا الله او يهود او نصارا په دوستۍ سره منی سیدا او سره دوستانه مکوي. بعضهم اولیاء بعض بعض الذين دوستان او ملګری دي د بعضهم په مخالفت د اسلام کې. اوس یو سړی وایي زه د يهود او نصارا سره دوستانه کوم کنه ځکه مال پیسې را کوي دا کوي هغه کوي
الله وی که دوستانه دی وکړه ته دا غوی نشي معنی يهودي نصراني بشي ومن يتولهم او چاچ ملګرته او دوستانه وکړه د يهود او نصارا او سره منکم استاسو نه مسلمانانو فإنه منهم بس یقینا دا دوی نه دی دا بشان دا حدیث دی حدیث کې راغلی من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د کوم قوم سره مشابهت کو دا غي نکیږي په دې مشابهت باندې شیخ الاسلام د دې حدیث په تشریح کې لیکي ابن تیمیه رحمه الله وې د کافرانو په اخترونو کې هم شرکت نه کوي دا غي پشان لباس بم نه غوندي هغه په لباس باندې صلیب نسبي اخترونو کې هم ګوره شرکت نه کوي ان الله یقینا الله چې لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره دی آیت کی زجر دے منافقین ته په مخالفت د دې حکم چې دوی بیانې کوي په دې ترک د موالات کې الله وي په دوستانه سره منی سه يهود او نصارا دوی وایي چې موږ د يهود او نصارا سره دوستانه نه کوو خو دولت کې مرکانا زګو سره موږ دوستانه کوو فتر الذين وبنتا کسان یعنی تا کسان فی قلوبهم مرض چې پزونو دای کې مرض د منافقت ده مرض د نفاق د معنا محبت د کافرو سره لري یسارعون فی الكبر یسارعون فیهم جلتی کوي په دوی کې فیهم معنا د دوی په دوستانه کې یقولون دا خبرم کوي نخشا من غیری کو ان تصيبنا دائره چې برسي کې موږ ته مصیبتام موږ د يهود او نصارا سره زکه دوستانه کو سن چې څوک ضرر راونه رسیا فعسى الله پس امید دې د الله نه یاتي بالفتح چرابولی فتح د اسلام یا نږدې دې الله چرابولی فتح د اسلام او امر من عنده یا یو کار طرف د الله نه فیصبحوا دی بشی علامه اثر پاس چې دی پټکلی فی انفسهم په نفسونو لري کې نادمین په خیمانام سوال بالله مسلمانان غالب کی فتح د اسلام براشي دی به په خیمانا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم دامخ کی باندې عطف ده قول ده د مؤمنانو په طریقه د تعجب په وخت د ښکار کېدلو د ندامت کې منکل چې منافقان په خیمانه شي دغه ټینګه منافقان وای چې را دا هغه خلکو چې قسمونه به کول چې موږ مسلمانان یو دغه مسلمانان نه دي منافقت به ښکار شي ويقول الذين ويعكسان آمنوا چې ایمان راوړل هؤلاء الذين يدعكسان دي يقسموا بالله چې قسمونه به کول په الله باندې جهاد ایمان مضبوط قسمونه انهم لمعكم يقينا لمعكم من خام خاص تاسو ملګری حبطت اعمالهم برباد عملون لدي فاصبحوا خاسرين شبدي تاوانين اعمال بهم برباد شو تاوانين بشي يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه دي آیت کې بل عقد ذکر کړي سخت من کوي د آیت کې د دوستانی د يهود او نصاراونو تسلی ور کوي مؤمنانو ته عربتم د آیت مخ کې سره ده چې کله د منافقانو د صفات راخاره شو نو مؤمنان په دې باندې ډېر خپه شول چې دا اوس موږ ملګری دی او مرتد شو الله مؤمنانو ته تسلی ور کوي مرتد دي شي نور خلق ډېر زید دي کنه یا ایها الذين امنوا ایمان والو ما يرتد منکم سوچ مرتد شستا سنا عن دینه د دین نام په دوستانی د يهود او نصاراو مرتد شمانه د يهود او نصاراو سره دوستانه وکړه عبارت ده فلا يضر الا نفسه تا زره نشه ورکولای مګر خپل ځان ته ورکینو فسوف یاتی الله پس در دی رابو الاقدام
لقوم عند سي قوم يحبهم چې دی بمینه بکې الله د دوی سره او يحبونه دی بمینه کوي د الله سره دغه څوک بل راولي چې الله به سره مینه کوي او دوی به الله سره مینه کوي اذلتين على المؤمنين نرمي وکي د مؤمنانو سره عزتين على الكافرين سخت وي د کافرانو مقابله کې مؤمنانو سره بنرمي کوي او د کافرانو مقابل کې بسخي يجاهدون في سبيل الله جهاد وکي د الله په لار کې ولا يخافون ان يريږي تبيريږي لومت لائم د ملامتي د ملامت کرنا دا ډېر ښه صفت ده چې د ملامتۍ د ملامتګر نه ایریدل ځکه ډېر خلک دي داسې صفا مسلو ته معلومه خو لیکن دین ایریږي چې ثواب رب سے خلق خان دي چرګه تاسو پورې یو خبره کول اوس د بل خبره شروع کړلم ځکه حق لار باندې نه رواني ذالک فضل الله من دا مذکور صفات فضل الله دې یوتی هم یشاء اور کی چاله چوغاړي والله الله چې دی واسع علیم پراخ فضل والا دی او پیدون کې آزاد دی انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة هر کله چې ویلې دوستانه د کافرانو سره دام کوي ولې ځکه مرتد بشیاو سوال پیدا شو چې د کافرانو سره دوستانه نه کوي چا سره دوستانه وکړو جواب انما وليكم الله يقينا دوستاسو الله دې او رسوله رسول دې والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي الذين امنوا يقيمون الصلاه چې پابندي کوي د مانځه او یوتون الزکات او زکات ورکوي او هم راکعون او دې همیشه الله تعجز کوونکي راکع معنا خاشع الله تعجز کوونکي ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون تاوس پیدا ذکر کئی یو سڑے دے د الله او رسول او د غرنګ مومنانو سره دوستانه وکړه منځونه وکړو زکات یې ورکو الله تعجز مو او د الله سره دوستانه د ومیت والله او چا چې دوستانه وکړه د الله سره او د رسول سره والذین آمنوا دا کسانو سره چې ایمان راوړل فإن حزب الله د عبارت دی فهم حزب الله دی دا الله ډله او فإن حزب الله هم الغالبون یقینا ډله الله خاص دی غالبا نو دی غالبا یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا وس ذکر کوي لس علتنا او لس علتنا راوړي لپاره د ترک الموالات کفارو لپاره چې ګوري کافران چې دي يهود او نصارا د دې سره دوستانه مو کوي ځکه د دې خبائث تاسو ته درخې چې دا خبائث دي یو ورته شماري دا خباثت سبب د دې او دا خباثت د دې سره دوستانه ورم کوي او دلته وسبل عقد راوړي دا عقد دې د حفاظت الایمان لپاره یا ایها الذين امنوا ایمان والا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم منی سیا کسان چې ګڼل دي هغه تاسو دین حزبن ټوکی ولایبن اولوبه هغه کسان منی سیمانا روست ذکر کوي دوستان ته مو جوړوي د چانه هغه څوک چې تاسو دیني غب شپ ګرځولای دي لوبه من الذين دعا کسان اوتل الكتاب چې کتاب ورکړل شوی دی من قبلکم مخکې تاسو نه والکفار وعام کافران اولیاء من لا تتخذوا اولیاء من استاسو دویلرا دوستانا واتقوا الله ويرګي د الله نه ان کنتم مؤمنین کچیرته یو تاسو مؤمنان یا د الله نه ویریږي ځکه تاسو مؤمنان یو دا یو علت شو يهود او نصارا سره دوستانی مکه وی ولې ځکه تاسو دین پوری خان دي ټوکی غنی تاسو دینام وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا
ذالک بانهم قوم لا يعقلون. دا دویم علت ذکر کئی دا عطب دے فما قربل وانے ذکر مقصد یو دے علتم استهزاء و علتم استهزاء دا خاص استهزاء دا ذکر کئی. وَإِذَا نَادَيْتُمْ وَكَلَّ تاسو आवाज ورکوي خلق ته الى الصلاه د مانځ طرف ته اتخذوها ونسيد دوی د اذان لرا هوزون منا توقي ولعبا اولوبه ذلك ذا پدی وجہ بانهم يقرن دوی چې د قوم لا يعقلون یو قوم د عقل لري لا يعقلون من ان پويږي پازانا. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا. دی آیت کی وہ ذکر کئی تریم علتوں عرب ادادے دی پازان باندے حقیقتا خبر ندی خو لیکن دی اورانا چراغ دی ایمان پچغ باندے دی دیر سخ پکی کی پدی اورانا دا زمان سر دشمنی اصل کی پہ ایمان دا. قل یا اہل الكتاب ورتوی اہل کتابو هل تنقمونا منا بدن گڑی تاسو مننا زمانگنا نقمت ولیکی منا نفرت کولو توی نقمت منا بدن گڑی تاسو زمانگنا اللہ مگر انتا خبر آمنا باللہی من ایمان راوڑے پر اللہ وما انزل ایلینا و پاسو جنازل کشوی دی منگتا وما انزل من قبل وات جنازل کشوی دی مخیم نو منگ پدی باندې ایمان لرو او استاسو چې منگ سره ورانه دا پدی باندې مرانه دا وان اکثرکم ويقرن زي استاسونا فاسقون من دا دی بیدینا زید پتاسو کے فاسقان. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. دی آیت کے وسلورم علت ذکر کئی دا ترک الموالات دا دی یو قول جواب هم دیدا دی بویلی منگتا وی منگ نیو خبره پا یو دین بانده چستاسو دا دین ندیر خرابی لکه دی وی تاسو دشتگری ویا دا غرنگ شرین ویا اللہ وی تاسو تا شرین وی اوزان تا نگوری نو چې تاسو تا شرین وی تاسی ولی دی سر دوستانه کئی دا دوستانه ور سر کوئی دا بل علت شو. قل تورتوی پیغمبر هل ونبئکم آیا خبر درکلم تاسو تا آیا خبر کم تاسو بشر من ذالکا پٹیر ناکار سرا من ذالکا منا دا دیتین دی اسلام نام مثوبتن پہ اعتبار دا بدلے سرد اللہ پنیز بانے عند اللہ منا دا اللہ پنیز من لعنه اللہ منا دین من لعنه اللہ دین دا آغا چاچ اللہ پہ لعنت کلے دے پسو داغی دینا آیا تاسو دا بل دین والا دا اسلام نمانا دی ہوئی چی اسلام والا شرین دی دشتگر دی دا اسلام نا دیر سخت شرین دا تندر خیمہ چی آغای دیر خوشی دی دا اسلام دا دین والا ہونا سوک دی آغا سوک دی چی لعنت پہ کرے دے اللہ وغضب علیہ وغضب کلے پداؤ وجعل منهم القردتو گرسودی دی داغوینا شادوگان والخنازیر و خنزیران و عبدت طاغوتو بندگی کئی دا طاغوتو اولائک شر مکان دی بویلی دی مومنان مسلمانان شرین دی اللہ وی اولائک شر مکان نمتق تخلق دیرنا کار دی پی دیبار دمرتبی سرا و ضلو عن سوائی سبیلا او دیر اوڑی دی دی دسملالنا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. تی آیت کی پنځم علت بیانای داغی د ترک الموالات چې د یهود او نصارا سره دوستانی ولی مکوي پنځم علت واوري او تفصیل د شر مکان او د عدل عن سوائی سبیل دې ځکه شرین دی او بیلاری دی چې خلکو ته تلبیس شي راشد مومنانو مجلس کی کینی و آمنا کئی منگ ایمان راوڑے من ایمان راوڑے دے حال دا دے چی عقیدے دا کفر دا زڑی کی کفر پڑ دے آگے پڑ ساتلے دے خود تلبیس دا مومنانو دا پارے آمنا ویلے دے لکہ دی بویلی او دا ویلی سورت آل عمران کی تیر شوی چا لکہ سار کی وڈل ولی گئی چی پا دے مسلمانانو پر نبی بانے ایمان راوڑی
مازیګر کې د کفر کې د پاره چې دا خلق مؤمنان ته واپس شي چې دا حق دین نه دی ځکه دا خلق دی به ترال واذا جاءوكم وكلچ راشد تاسو ته قالوا دی وی آمنا من هم ایمان راوړل او قد دخلوا بالكفر او حال دا چې دی داخل شوی دی د کفر سره وقد دخلوا بالكفر من حال دا چې دی داخل شوی د کفر سره وهم قد خرجوا به او حال دا چې راوتلی دی د کفر سره څه مطلب معنا چې تلی دی د کفر سره تلی دی شراوتلی دی د کفر سره راوتلی دی والله اعلم والله عالم بما كانوا يكتمون سجدي پټي سجدي پټي الله په عالم دی وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت تام دلیل دی د مخ کې معنا چې شرین دي گمراه دي او داش پغم علت ذکر کوي ترک الموالات چې سره دوستانه مکویا چې دوی په قسم زګر دی په قسم ګناہوں کې اختری بد عمل دي نو د څه بد عمل سره ولې دوستانه یې کوي که دوستانه مو سره وکړي عمل بم خراب شي وترى كثيرا منهم من ویني بتو ډیر د دوی نام منهم من د يهود او نصاراونه يسارعون في الاثم جلتی کوي په ګناه کې ولعدوان او په ظلمونو کې واکلهم السحت او په خوراک د حرامو کې واکلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ډیر بد دي عملونه چې دوی کوي هغه ډیر بد دي الله وایي لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت دې کې ذکر کوي و معلت او ذکر کوي چې گمراهي د دې په غټو مولانو کې دا ولې نه من کوي مولان چې دی پای دینه هن المنکر کې خلق د بدی نه من کوي لولا ينهاهم الربانيون ولن مكن من کوي دوی لرا د الله والا رباني من في زعمهم دی بزانتا الله پرس ویلې والاحبار مولین د الله والا خلق مولین دی ولې د ګنا نه من کوي ابن جریر د ابن عباس نه نقل کړي دی وای چې نشته قران کې ډیر زیات خطرناک آیات زمنګ د پاره د دې آیات نه چلاوي د امرین ولی نه هن المنکر نه کوي او موږ نه هن المنکر ډیر زینو کې پرې خیر نه کوي قران زور نه نور کوي په امر بالمعروف باندې امر بالمعروف تبلیغ خو ارسړې کوي خو لیکن نه هن المنکر چې چا پرې خدا نو په دې باندې الله زور نه ور کوي ولد من کوي معنا د الله والا خلقهم مولين عن قولهم الاثم دا قول د خلقنا گناه لرام د دې گناه د قول نه ولید دا نه من کوي واكلهم السحت او د خوراک داغینه د حرام لرام لبئس الله ډیر بد دې خامخ ډیر بد دې ما كانوا يصنعون عملنا چې دې جوړي او کوي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا دي آیت کی دری خصلتون ذکر کئی نور اتم نهم لسم ویلی با یهود ید اللہ لاسن اللہ مغلولة من بنکل شوی دی مغلولة من بنکل شوی دی اسمنگ نام ید اللہ مغلولة چه مطلبام دی بویلی دی یهودو الله بخیل شوی دی زمنګ دی لاسونه بند کړی دی دا قول د دې ډیره بیزتی وا او شتمو د الله ابن عباس وی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته نور راغله نو دی عوام باندې دی مولانو مختلف ټیکسونه مقرر کړي او د روپۍ به دی عوامونه غستلي غم خاله کې وغیرہ کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی نو خلقو د مولانو پیژانه چې د خپل موږ په تغلدي نو ډیرو خلقو د مولان پرې خدله د دې مولانو آمدنی کم شولا اور کله چې آمدنی کم شولا نو پکاردا وا چې د انسان ته نسبت کړي دی ویلي الله زمنګ نو وسلاس بند کړي دی بخل الله و شروع کړي دی لکه څنګه چې د فقط نسبت الله ته کړي سورته ال عمران کې
غلت ایدیهم منا بند کړی شي د دوی لاسونه غلت ایدیهم دا جمله دعایه د خیری بند کړی شي د دوی لاسونه یا دا اخبار د معنا جمله خبریه ده بند بکړی شي د دوی لاسونه نشافوری لیکلی دی د يهوديانو یو وزیرو بغداد تراغله وی مدرسې ته داخل شو د يهودو دا وزیرو طالبانو ته ویل چې قران راوړیا تاسو قران کې وای کمزې کې لیکلي دي چې غلت ایدیهم د يهودو لاسونه بند کړی شوی دي وای هغه ته وران کوي ودی وزیر سره په پولیسو او دا د مدرسې علماء او طالبانو کمزوري وا ایسته یو څو نسخونه وران کړه نو چې کله دا غلط ایدیهم وران کړه ورځې پس بادشاہ دغه وزیر نه خپه شو او ویل چې دا وزیر چې خیانتګر دی لاس یې ولمري ته وتړو او د بغداد په بازار کې ګرځاو نو هغه علما وایي منګولي د چغلت ایدیهم لاسونه وتړل په دنیا کې عام ولعنوا لعنت کړي شوی په دوی باندې بما قالو په سبب د دوی د وینا بما قالو معنا د دوی د وینا د وجه فلیداه مبسوطتان بلکې لاسونه د الله دوړه پراخدي مبسوطتان معنا د الله لاسونه پراخدي ينفق كيف يشاء خرج کوي د دینه څنګه وغواړي ولا يزيدن خام خاصيتي کوي باندې لرا كثيرا من ډیر لرا منهم دوینا ما انزل اليك هغه قران چې نازل شوی تا استاد ربنا طغيانا من سرکشي او کفرن او کفرام والقينا بينهم العداوه وجعل منكم ما بين ذيك دشمني والبغضاء كيني الى يوم القيامه ترز د قیامت پورې ودی کینی کلما اوقدوا ذا بالخباثه ذکر کوي هر کله چې دی بل کې نارن ورال الحرب جنگ د پاره جنگ د مؤمنانو د پاره اطفاء الله ملک غیر الله ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي بسمګه کې د فساد والله لا يحب المفسدين والله من كيد فساد انصرام فساد الله نه خوخي ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم دیجه پوری علتونه د ترک الموالات بیان کړو اوس دعوت ورکې دین حق ته په بشارت اخروی سلام چې دغه غلط دین پرې دی او راشي صحیح طریقو ته ولو ان اهل الكتاب الله کچرتا اهل کتاب ایمان راوړې او وتقوا تقوا کړي لکفرنا عنهم قام برجول وید دوینا سیئاتهم ذی غلاونا ولا ادخلناهم قام بداخل کړي وید دوی لرا جنات النعیم جنتونو د نعمتونو تام ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دا ترغیب دی په بشارت دنیوي سره او دعوت دی په طریقې د بشارت او ترغیب دی اقامت الكتب تا ولو انهم اقاموا التوراة او کچیرته یقینا دی قائم کړي تورات درام کچیرته د خلقو اقامت التوراة عمل کړي په تورات والانجيل او په انجیل باندې او ما انزل الیهم اساس نازل کړي شوی دی دوی تام من ربهم طرف رب دوینا لا کلوا من فوقهما خام خاضی بخوراکونه کلیوه من فوقهم دبر طرفونه دو دوینا من تحت ارجلهم اولاندی دو بخودو دوینا لاکلو من فوقهم خوراک دبر طرفنا سمت دمانا باران بڑیر وقت بانے اللہ کولے او وقت کیدو زمکن بغلی پیدا کیدے تابرکات دی دویم دار الاکلو من فوقهما دبر طرفنا دونو بمیوی کولی او دی بخوڑل دی ومن تحت ارجلهم مانا اغا میوی چه پس مگر کی پرتی دی خربوزی دی ہندوانی وغیرہ ہندوانی وسعت د خوراک د اشاره د دلیل په اقامت الشرع دین نه پس کول باندې وسعت راځي د خوراک په سوال راځي تورات او انجیل هم منسوخ شوی دی څنګه وای اقام چیرته دی قائم کړي جواب داده دلته اقامت الوصول مراد دی اصول الايمان والاعتقادات اصول المحرمات نو دا په قران او په تورات او په انجیل کې یو دي
دویم دا اجرا د تورات کړي و د تورات زمانہ کې انجیل اجرا کړي و د انجیل زمانہ کې اوس د قران په زمانہ کې د قران اجرا کیا نو خپل زمانہ مراد ده هغه زمانہ کې شری قائم کړي و لاکلوا من فوقهم خامخاذ وخراكن کړي و د پاسو د دوینا ومن تحت ارجلهم اولاد ربخوض دینا ومنهم امت مقتصدا بعض دینا وډل دا حق پرس او كثير منهم ساما يعملون ودي دینا الله ډیر بد هغه چې دوی کوم عملونه کوي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته دجه نرستا د دې سورۃ 3 مې سره اختتام د صورت پورې دی کې دو باب دی اول باب 15 ته پورې دی اول خطاب ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لپاره د دعوت او د تبلیغ چې دا په باندې پرز دي دا به کې اور سره نصاب تبلیغ ذکر کړي 15 مسائل دي د لپاره 15 مسائل لاوړي لپاره درته سوارو دي ته نصاب تبلیغ و اذن سوارو د انګريزانو ملک د چیزونو د تبلیغ بکې اخر کې وخت تخویب دنیوي او اخروی او اسباب العذاب ذکر کوي او بشارت بیا کسانو ته چې په قران ایمان راوړل رب تعالی مخکې اقامت د تورات او د انجیل او د قران په کار ده اوس اقامت به څنګه کیږي په تبلیغي اقامت کیږي معنا چې د قران تبلیغ سره وږي د قران اقامت امراضي یا ایها الرسول پیغمبر بلغ رسول ما انزل الیک غنی ثابت تبلیغ چې نازل کړي شوی تا مې ربک طرف درفستانا کم تبلیغ مسلې چې دا دراغلی دی الله دعوه رسوا امر ده و ان لم تفعل او کچیر دا کار دی ونه که فما بلغت رسالته ونتا نظر رسول د الله پیغام دی ګره بیان دی رسول نو نبی صلی الله علیه وسلم خو ټول دین رسوله ده اشاره ده مونږ ته مونږ بم د الله دین رسو والله یعصمک والله بشری تعالی من الناس خلقنا اے نبی الله تعالی خلقنا بچکی سوال راځي احد کې نبی سلام زخمی شوی و نو څنګه الله حفاظت کوي جواب ده دا آیتونه خود احد درست نازل شوی ته جواب ده چې نور تکالیف درکې خو لیکن قتل منا قتل کول دي څوک نشي منا الله دې ساتي الله دې حفاظت کوي والله يعصمك الله بشهادت من الناس خلقنا ان الله يقينا الله چې لا يهدي القوم الكافرين هدايت نه کوي قوم کافرانو ته کافر قوم ته الله هدايت نه کوي قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة مخی ویل بلغ ورسوا نص ورسوا نصاب التبلیغ ذکر کوي وسا قل تورته پیغمبر آیا اهل الكتاب اهل کتاب لستم على شيء نه وي تاسو په دین باندې على شيء معنا ليس بشيء نه وي حتا معنا تر دې پورې تقیم التوراة چې عمل کوي په تورات ول انجیل او په انجیل باندې عمل کوي وما انزل الیکم اتجنازل کشی تاسو د قران من ربکم طرف درف تاسو نه امام بخاری سفیان نقل کوي هغه وی قران کې ډېر سخت آیات په ما باندې د دې آیات نه بل نشته ده ډېر خطرناک آیات ده زکه یا اهل الكتاب اے اهل کتابونو موږ اهل کتابو کې داخلي زکه موږ تم کتاب راکړی شوی الله یک دین هم چیرته قائم نه کو دین باندې عمل ونه کو نو الله ویلستم بشین تاسو هیڅ شی نه ویلستم علی شی هیڅ شی نه وي وما انزل الیکم اتجنا الکشی دی تاسو ته من ربکم تربا رب تاسو نه ولا یزیدن الذین قام خازیتک یا کسانو لرډیرام ولا یزیدن کثیر منهم قام خازیتک زیتی کئی بڑیرو لرام منهم منا ددوینا ما انزل قرآن چی نازل کلیشو تا تطرف دربستانا تغیان و کفرا سرکشی و کفرام فلا تأسا علی القوم الكافرین تخفگان مخکارکو اپا قوم کافرانو باندے
ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. رب د مخکې اقامت الکتب عظمت بیان شو، نو عظمت شان ول بیان کا. اوس اقامت الکتب سری تعقید تفصیل په آیات کې ذکر کړي او تفسیری ذکر کړي چې اقامت الکتب نسبتونو ته نه ویل کېږي، بلکې ایمان او عمل صالح ته ویل کېږي. په دې څوک نه خلاصيږي چې رضا يهودي ما یا نصراني ما یا د موسی عليه السلام په امت کې ما یا د عيسى عليه السلام امت کې مو عمل کمزوري، په دې څوک نه خلاصيږي. ان الذين يقيننا كسان چې ایمان راوړل دي او عمل صالح، ان الذين امنوا كسان چې ایمان راوړل او الذين هادوا كسان چې يهودين دي او صابئون دي والنصارى ونصارى دي. دلته صابئون د يهود او نصارى په منځ کې راوړل. سورۃ البقره کې رسل کلیو زکه دي صابئین او دین د يهودیت تر اغستل او دین د نصرانیت تر اغستل او د مؤمنانو نه زکه منځ کې ذکر کړل. من آمنا چاچ ایمان راوړو د دینا بالله په الله او ورځ د آخرت او عمل صالحا عمل او کني کا فلا خوف علیهم نبوی رب دی باندې ولا هم يحزنون او بدی غم جنیم. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا. رب داله جواب دے د سوال مخیویل شو چې اقامت الکتب ایمان او عمل صالح توي. نو دوی دعوه وکړه چې مونږه خو اقامت الکتب کله ده ایمان او عمل صالح په مونږ شته ده. نو الله پرد کوي چې تاسو کې نشته ده. اقامت الکتب کې شرط ده چې تاسو د رسولانو خبره منلې او تاسو خدای تکذیب او قتل کړي ده. لقد اخذنا بداخي سره مونږه غسلا ميثاق بني اسرائيل پوخله وز بني اسرائيل او ارسلنا اليهم رسلا او موږ را لګل دي تر رسولان کلمہ جاءهم هر کله چې براغه دوی تر رسول بما لا تهوا پستوز دي چې نبی غختو د ایسرونو انفسهم انا لا تهوا انفسهم چې نبی غختو د ایسرونو او نبی خوخو فريقا كذبوا ما يودل د دوی با تکذیب کو دا غویم او فريق يقتلون او بلډل وجل پیغمبرانو. منا پیغمبر چې بکل راغی د دینه پسو خواهش بنه خو یا خو به تکذیب وکاو یا به استشهید کړه نبی. وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. سوال پیدا شو دلته چې دا با مشرانو دا کار کړی دا کم چې جګر شو د نبی قتل یا تکذیب نو کشرانو ویل مو خدانه دې کله دا مرض مونږ کې نشته ده تا په مشرانو کې نو الله ثابت دی چې دا مرض تکذیب په دوی کې همیشه پاتې ده وسم بغشته ده تکذیب کوي او سبب ذکر کوي وحسبوا ارکل چې یو رسول قتل کا نو عذاب پرانغه بل رسول تکذیب به وکړه قتل کو نو به عذاب رانغه دی به ویل چې دا موږ څه ګناه نه کوم په کار دا کدا عذاب نه کدا ګناه په موږ عذاب راغله وي. وحسبوا معنا دې ګمان کول الله تكون فتنتنا چې نشته په موږ باندې فتنتن من عذاب او سزا. پامو نوړاند شول دوی وسمو کان شول پامو معنا د بل رسول نه به بيخي اعراض کو چې موږ دا رسول نه منو. فعموا وسموا منبك ثم تاب الله عليهم بمهرباني وکړه الله تعالی په دې باندې پر علی ګلو بل رسول بل را ولې ثم عموا منبه بدی راند شو وسموا کان بشو كثير منهم دير دينا والله بصير بما يعملون الله دن کې د پاسو چې دی کوي. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. تعذير او مسله ذکر کوي د تبلیغ د نسوارو په بل طریقه رد کئی یو ډل په نسواراو کې و نستوري او تویلې تسلیث عقیده او تسلیث د ټول عقیده دا چې الهان به درې غنل. لقد كفر الذين بتحقيق سرا كبر کله کسانو قالو چې غي ویلي ان الله هو المسيح ويقلن الله مسيح ابن مريم ده. وقال المسيح لا الزام حجت ده ویلي مسيح يا بني اسرائيل وبندگی وکيا وعبد الله بندگی وکړه الله رب اسما رب دې او ربکم استاد رب دې
انه شان د من یشرک بالله جل شرک کو الله سره فقد حرم الله بذات سره بن کړ الله تعالی په باندې جنت ومأواه النار وسيده اور دی وما للظالمين من انصار او نه بد ظالمان د پر څوک مددگار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. دابل دعوت دی او ترغیب دی ال التوبه. لقد كفر الذين فتاخي سر كبر کړه کسانو قالوا شغي ویل ان الله ثالث ثلاثه. یقینا الله دریم الہ دی د دریونه الله دریم الہ دی. وما من اله الا الله او نشته دی یو الہ مگر یو الله دی واحد یو ذات دی و لم ينتهوا بشیر دی من نشي عما يقولون داس نشي دی ویل يمسن الذين خامخ جوخ بشي کسانو په سې جو کو پرې کړه د دین عذاب الیم عذاب درناک. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. داخل غوري توبه الله وینو بس افلا يتوبون الى الله دی ولي توبه نو بس الله تعالی ويستغفرونه بخنه ولنه غوړي الله نه. والله غفور رحیم. الله بخنه کون کې دی او رحم کون کې دی. مل مسیح ابن مریم الا رسول. دارت دے داغی په شرک باندې او دلیلونه پیش کوي په نفس اولوہیت د عیسی علیه السلام او د مور او داغي او داغو علت د توبې ذکر کوي. نه دی الله مل مسیح معنا نه دی مسیح ابن مریم زوی د مریم الا رسول مگر رسول له. الله وی عیسی هو رسول له. عبارت دی لیس بإله ولا ابن الله. عیسی چې د الله زمن د الہ هم نه ده. قد خلت من قبله الرسل بذاخي سر تیر شوی دی مخکې د نړۍ رسولان او مو صدیق او مر دا ډېر رښتینی و. کان یاکلان الطعام دادونه چې قرا به کو د طعام درو ګرا کیف نبینو څنګه مخ کار بیان او دوی تعالی آیات معنا ډېر دلیلونه توحید. ثم انظر به اور ان یفكون معنا څنګه اورېدل کیږي د الله توحید نام. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. دا څلورو مسله ذکر کړي د تبلیغ او د کې ورسره رد کې د شرک ال عبادت تفرید په مخ کې چې عیسی علی السلام الہ نه دی او بل علت ذکر کړي چې مالک د نفع او د ضرر نه دی عیسی. قل تورته پیغمبر تعبدون من دون الله تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه مدد سچاله يملك لكم ضرا چې وسنه لري تاسو لپاره ضرر ولا نفع نه پیدا. والله هو السميع العليم. والله اوریدون کې دی او پیدون کې ذات دی. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. دې آیت کې پنځمه مسله ذکر کړي د دعوت او تبلیغ او دعوت د پام غلطو نسواراو چې پاغي کې غلو د شرک او د بدعت داخله شو چې په دوی کې د حد نه زیاتواله بدعات په دوی کې وو. نسوارا په شان د عیسی کې هم غلو کوي چې عیسی علی السلام د عبدیت نه اولوہیت ته ورسو. نور بدعات هم پکې نو نسواراو کې بدعات شته. د صالحینو په قبرونو بدوي جمعتونم جوړول هغه ته سجدي لګول. نو غلو په اهل کتابو کې شتا. قل تورته پیغمبر یا اهل کتاب ولا تغلو فی دینکم ان زیته مکوئ په دین تاسو کې غیر الحق معنا د حق خبرو زیته ولا تتبعوا تابعدار مکوئ اهواء قوم د خواهشات او د قوم قد ضلوا چې گمراه دي من قبل معنا مخکې تاسو نه واضلوا كثيرا وگمراه کړي دي ډېر وضلوا عن سواء السبيل وگمراه پاتې شوی دي د سمې سیده لار نه. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود. التبلیغ د مسائل نرسته واستخفي دنیوي ذکر کیا شاغا سبب د لعنت په دوی باندې رات تخفي دنیوي ده په دوی باندې چې د لعنت په دوی باندې ولې ده رب ته ده دا مخ کی گمراهیم سبب ول لپاره د لعنت او د دین علاوه نورم په دوی کې اسباب د لعنت لعن الذين لعنت د مخلوق په جوابان دي دعا د شری خیره وته ویل کیږي بنی اسرائیل ته داوود علیه السلام خیره کړي وي د غرنګي عیسی علیه السلام هم تکلي وي داغه د وجه نه دوی په عذابونو کې اخته شو.
لعن الذين لعنت کړه شوی پاکستانو چې کفر کړي د بنی اسرائیل علی لسان داوود په جبه داوود علیہ السلام او عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وسی اسباب ذکر کړي تا په سبب دا فرمانه د دوی وکانو عادتونو د حد تجاوز کوونکی كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون دا دریم سو ذکر کوي د لعنت او دا مستقل ځکه په مخ کې نه دی عطف کړي خدا سبب دی دا عصيان او د اعتداء كانوا د الایاتنا هون معنا نبی من کول یو بل منکر د بدینا فعلوه چې کوو به لبئس ما كانوا يفعلون دربد دا کارونه چې دی کوو دی چې کوم کارونه کول الله ډېر بد دي دی چې کوم کوي ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا دام دې بل خباست ذکر کوي او دلتا تافیر مستقبل یا حال نه ده مراد بلکې د حکایت ده د حال ماضیه د مخکنه نو دام سبب ده د لعنت ترى كثير منهم من عباد ډیر دوی نه يتولون الذين منهم من بني اسرائيل نه يتولون الذين دوستانی کوي دا کسان سره چې کوپره کله ده کافرانو سره دوستانه کوي من د امنو کافرانو سره اشاره ده ته معنا دوی په منکراتو کې اخته شول نو به یو بل دوی منع کول حدیث کې راغلي بنی اسرائیل کې اول علماء هغه منع کول د منکراتونه یو سورہ هغه منع وکړه د منکراتونه خو هغه منع نشو نو دغه علماء د دوی په مجلسونو کې کېناستل خوراک سکاک به وسره کو او چپ شو د نهي عن المنکر نه دا سبب لعنت شو دا دلیل چې نهي عن المنکر ډیر مهم دی امر بالمعروف خو بدای کوو پرې کې نهي عن المنکر به نه کوا ځکه په الله دې ته زور نه ور کوي نو معنا تین ډیر دوی نه تولون الذين چې دوستانی کوي دا کسان سره چې پرې کله معنا امین علما د امینو سره دوستانه کوي د امینو کافرانو سره لبئس ما قدم ډیر بد دی خامخا ډیر بد دی چې مخکې لګلې دی لپاره انفسهم نفسونو د یام د عام قران قانون دا دی عام قران کې ما قدمت ايديهم چې مخکې لګلې دی لاسونو دلته څنګه انفس ذکر له جواب دا مخکې عقیده ذکر شو نو عقیده په پسلو په نفس کې ان سخط الله عليهم منا د دې وجنا چې غصه دی الله تعالی په دوی باندې او فل عذاب هم خالدون او دوی په عذاب کې همیشه ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهما دارت دی به پاغي باندې چې دوی د امنو کافرانو سره دوستانی کوي دا دلیل په دوی باندې چې دوی کې ایمان نشته ده ولذا په خپل نبی باندې ایمان درو ولو كانوا يؤمنون بالله او کچته د ایمان لرل په الله باندې او نبی او په پیغمبر باندې نبی نه مراد عام نبی دی وما انزل اليه سجنات بشوی ده تامت تخذوهم اولیاء نبی نه ولې دوی کافران دوستان ولكن كثيرا منهم ولكن زيد دين الله فاسقون دي بيدنا زيد دين الله دي بيدنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسيين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون دوات لمبر آیت دے دا سورة المائدہ مخیتنو کہ اللہ رب العالمین خبائز ذکر کول دا یهود و نسواراو او دا تبلیغ مسائل ذکر کلو چکل یو سڑے دعوت ورکی نسواراو تا نو پا دغا طریقہ دے تبلیغ ورطوکی
داغی نرست الله تخفیف دنیوی ذکر کو الله وی په دې باندې لعنت شوه ده او به اسباب د لعنت ذکر کړل چې په دې دی وجه باندې په دې باندې لعنت شوه ده او رد ذکر شو په دې باندې چې دې د دوستانه لایق نه دي ځکه دوی کې ایمان نشته ده نن په 2 نمبر آیت کې تا خبره ذکر کوي چې عداوت د اهل کتابو ذکر کوي چې دې کې قسمونه دي د دې جنمخ کې د يهودو ذکر مو شو د نصاراو ذکر مو شو او دا غینه معلومه شو چې په دې کې لږ فرق شته ده ځکه په عیبونو کې فرق ده اوس الله د دې فرق بیانوي په نسبت د مؤمنانو هغه ته نو دغه ته ویل کېږي فرق فی العداوت په دشمنی کې فرق یعنی د یهودو او نصاراو د مؤمنانو په دشمنی کې فرق دی د بعضې دښمنۍ زیاته ده او د بعضو کمه ده لتجدن خامخا تومند کې اشد الناس سخت خلقنا عداوتن په دشمنی کې للذین آمنوا لپاره دا کسانو چې ایمان راوړی دی اليهود یهودم الله وی مؤمنانو سره چې سخت دشمنی کوي هغه یهود دي د یهودو دشمنی ولې زیاته ده ځکه د یهودو دشمنی زیاته ده یهود بت دي عیسی علیہ السلام هم نه مني زمونږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم هم نه مني دویم د یهودو دشمنی ځکه زیاته ده یهود چې د مشرۍ طلبګار دي ډېر مشري ډېره سخته خوښه ده نو ځکه دشمنی سخته ده والذین اشرکوا کسان چې شرک یې کړی دی د مشرکانو دشمنی مؤمنانو لپاره ډېره سخته ده ولی د مشرکانو دشمنی سخته ده ځکه مشرکان خو یو نبی هم نه مني نه تورات مني نه انجیل مني نه موسی مني نه عیسی مني نه زموږ نبی مني درېیمه وجه دا ده مذهب د یهودو او مذهب د دهریانو دا یو شی دی ځکه د دشمنی سخته ده ځکه د یهودو او د دهریانو په مذهب کې دا دی چې شر او تکلیف رسول مخالف ته فرض دي چې د چا سره ورانه نو چې څومره وسی کیږي هغه ته د دښمنی او دغه تکلیف ورسي د يهودو د عقیده ده ولا تجدن خامخاتو مند کې اقربهم نشدي پدوي کې مودتن دوستانه للذین لفاذا کسان امنو چې ایمان راوړل الذين كسان قالوا چې دوی وای ان نصارى يقرن من يو نصارى څه مطلب د مؤمنانو سره چې دوستانه کوي او د مؤمنانو ته نږدې خلک دی هغه نصارا دي د نصاراو دشمنی څنګه کومه ده یو چې نبی صلی الله علیه وسلم خطونه لیږل پاچاهانو ته نو د فارس والا مشرکانو کله چې هغه ته د نبی سلام خط ورغی هغه ست وشړو نبی صلی الله علیه وسلم ته خیره وکړي چې لاله دغه سي زره زره کله څنګه چې د زما خط زره زره کړ لیکن د هرقل باچا او موقوقس باچا ته چې کله د نبی سلام خطونه ورسېدل هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د خط ډیر اکرام وکړ به دلته سوال راځي چې دې زمانہ کې نصارا انګريزان امریکا برتانیا اسرائیل ټول یو شان دي دشمنان د اسلام ټول زمونږ دشمنان دي بلکې د اسرائیل او نصارا مو ډیر قوي دي قران څنګه دا فرق ذکر کړی چې د نصارا او دشمنی کومه ده یو جواب دا دلته عام نصارا نه دي مراد بلکې هغه کسان دي قالو ان نصارا چې هغه ویل دي موږ نصارا اوس عام ځان ته نصارا نه وای څوک ځان ته صلیبین وای څوک ځان ته مسیحیین وای نو ډیر کم خلک فکر دي چې هغه وای ان نصارا موږ نصارا
دویم جواب دا دی دلته وروسته د نسواراو ښه صفات بیانېږي د دغه ښو صفاتو والا نسوارا چې دي د دې دشمني کومه د اسلام ته ذالک بأن منهم الله اذا پدی وجا بأن منهم یقینا نشته د نسوارا او ناقصیین طلبگار د حق ورحمان او يرکون کی د الله نام قسیسین قرطبی او نشاپوری لیکلی د عروه ابن زبیر پر روایت باندې چې نسوارا کله چې نسوارا خپل کتاب انجیل بدل کو پای کې تحریف تبدیل وکړ د قسطنطین په زمانہ کې نو یو عالم د دې نسواراونو جدا شو او هغه په حق باندې پاتې شو دغه عالم نومو قسیس نو داغه شاګردانو ته به قسیسین به ویل وانهم لا يستكبرون یقینا د نسوارا تکبر نه کوي د حق نام استکبار د حق نه پکې نشته وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع استکبار د حق نه پکې نشته د حق منی زکه منی وإذا سمعوا دا اصل کې دلیل پیش کړي د لا استکبرون لپاره یو خاص واقعا دا په عام نسوارو کې دا صفت نشته ده د مکې نه چې کله بای صحابه کرامو هجرت کو حبشو ته او حبشو کې د مکی مشرکانو صحابه غلط معرفي کړل چې ردا بدمعشان درغلي د حبشو ته ودارا وشړ دغه نه رو باسا او د حبشو بادشاہ ډیرو خیر سړیو اغي ویل اول تحقیق کوم اغي رو وختل د نبی سلام ملګری د نبی سلام د ملګرو نه تاسو کو چې تاسو څه وی جعفر رضی الله عنه ډیر کمزوري ضعفا مسلمانانو جعفر رضی الله عنه چې کله رال سورۃ المریم جعفر رضی الله عنه شروع کله چې سورۃ المریم جعفر رضی الله عنه لستو نو د استجړلې د نسواراو آخر کې ویل قرآن د عیسی علیه السلام بارک بعینه هغه خبره کړې دا کوم چې په انجیل کې دا هیڅ فرق نه دی کړی قرطبی وایي دا د علماء حق طریقه ده چې کله قرآن بیانېږي دا غي د سترګو نه وخیږي دغه کې د دې نسوارا مهاجر دي صحابه دی او ته قرآن وایي د دې نسوارا او د سترګو نه وخیږي واذا سمعوا الله وکله چې واوردا نسوارا ما انزل الى الرسول یا چې نازل شوی دی رسول تام ترى اعينهم تبين الى استرګي تفيض من الدمع طيب وخلرام تفیض معنا بیگی دو خورا دیتا اسناد مجازی و استرگی خونه بیگی دلتا و استرگی بیگی و دلتا تقدیر دا کلام دی تملو من الدمع ثم تفیض استرگ دا اوخ کی نردکش و بیتی صدا اوخ دو بیگی مما عرفو من الحق دی وجنا چه دیو پی جاندلو حق لرام منا دی وجنا چه حقی و پی جاند استرگو نی اوخ کی روانه شولی حبشو باچاو دا غرنگی دی حبشو یقولون دی ویلی ربنا ای رب زمانگا آمنا منگ ایمان راوڑے فکتبنا مع الشاہدین تولیکا منگا دمدا موحدین سرام منگا دا غیر ڈلین ولیکا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق دا کار چې دی وکړو او د نسوارو بازی ویلې چې موږ ایمان راوړل دي او وی جړلې نو دین نسوارو کې بعض مخالفو هغه ته چې وریم د خپل دین بدل کړ دی جواب وکړ وما لنا عذر دې زمونږ لا نؤمن بالله چې ایمان درړو په الله وما جاءنا من الحق او هغه چراغله موږ ته د حق نه ونطمع موږ تملرو يدخلنا ربنا چې داخل بکی موږ سمنګ ربام مع القوم الصالحين د قوم نیک عمل سلام جنت هم داخل کی فاصابهم الله بما قالوا نو بدل ورکل الله دوی ته بما قالوا د دې د وینا د وجنام جناتین شی ورکل جنتونه ورکل تجری من تحت الانهار چې بهيږي داغین لاندې ولې بما قالوا
مذاهب باطلیو کې یو مذهب دی کرامیو ته وایي. هغه وایي صرف په ایمان کې اقرار شرط دی، ایمان په خله باندې وي او چې ما کلمه ویلې کلمه په خله باندې وي او تصدیق ته پکې ضرورت نشته دی. د زړه چې کله زړه خالی عمل ته وي به هیڅ ضرورت نشته دی. هغه د دې ځای استدلال کړي دی چې دلته د نسوارا ویلې بما قالو وینا وکړه الله ولت الله وی جنت مې ورکم. د دې د قول د وجه الله ما دې ته جنت ورکړه. خو دې دروغ وای ایواز قول خودل ته نه ده. مخکې معلومه شو چې دی ویلې من ایمان راوړې د عقیدت معلومه شولا ترګونه یو خیم تللی. نو د دې عقیده معلومه شو په اقوالو کې یقولون ربنا آمنا. نو دلته معنا د سره معنا پد کې ورکل الله دوی ته په سبب د ویناګانو مخکنو سی ورکلو جنتونه ورکاو. نفس اقرار نه ده. دویم قول دا ده کله په قول راضی په معنا د عقیده سره لکه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. دلته قالوا معنا قالوا مع الاعتقاد عقیده سره ملګری وکنه. نو د عقیده د وجه الله دوی تورل جنتونه چې بهږي لاندې داغینه نهرونه خالدین فیها همیشه وي پای کې وذالک جزاء المحسنین. او دا بدل د نیکی کوونکو دا د نیکی کوونکو بدل الله. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. تا په نسوارو کې وبل ډلوا چې هغه کې دغه مخکنی اعمال نشته ده بلکې زدين دي عنادین دي. هغه د پاره واستخوی په اخروی ذکر کوي. والذین لا یعکسان کفروا جو پر کله ده او کذبوا بیااتنا او تکذیب کله زمن فایتن اولئک اصحاب الجحیم. لا دخل خاندان دي جهنم د جهنم والا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. دی جن رس دی سی دویم باب دے دی کی تفصیلی رد کئی پشرف التحلیل و التحریم باندے او بیان کئی د حل و حرمت کل تحلیل راضی پا قسم سرا. نور پسی مسئلہ د قسم بیان یو ذکر کئی اللہ آغا چه حرام کلی دی. نو حرام شین او سے اللہ ذکر کې چې حمر دے خنزیر دے خمر او شراب دغرنګي خنزیر یا ذکر کوي. اب برس ذکر کوي هغه حرام چې خاصی په یو وخت کې لکه سوید ښکار شو په حالت د احرام کې. به ذکر کوي نذور د الله به اعتراض دے داغي جوابونه ذکر کوي او د تحریم او د نظر تفصیل ذکر کړي. په آداب ذکر کړي یو سل اتل نمبر آیت پورې اخر کې به دلیل نقلی ذکر کړي د انبیو نه اجمالا او د عیسی علیه السلام نه تفصیلا ذکر کړي چې ګوردا انبیا په غیب باندې نه پويږي او اخر کې اثبات د توحید کوي. د باب کې ایه الذین آمنوا وکړه راوړي او نور عقود وسر راوړي. رب دعات مخ کی سردا دے مخ کی ویلے په نسواراو کې خلک شته دي راهبان دي. سوال راځي چې دی راهبان دي نو رهبانیت د وجنه د پزان باندې غوه حرامي کړي دي. چا پزان باندې لذتونه حرام کړي دي. چا پزان باندې خزي حرام کړي دي. نو دغه دین بخینو منګه قبول کو کنا. جواب داده الله ای په دغه کې د نسواراو تقلید مکوئ طیبات پزان باندې محرام وي. نو دل تارت کی په تحریم د رحبانیت. یا ایها الذین آمنوا ید ایمان والا لا تحرموا حرام مگنیام. تحرموا کی معنی دا حرام مگنی کنا. طیبات ما حل الله لكم پاک غڅو چې حلال کړی الله تاسو لپاره. ولا تعتدوا معنی د حد شرعی نه تیرې دل مکوي. ان الله لا يحب المعتدين. يقينا الله من نکید زیته کون کو سلام. وكلوا مما رزقكم الله دا تاکید ذکر کړي لا تحرموا. وكلوا اخرى مما دا غسنا رزقكم الله چې رزق درکله الله تاسو ته حلالا حلال خوري او طيبا پاک خوري. واتقوا الله ويرګي دلنا غزات انتم به مؤمنون
چې تاسو په هغه باندې ایمان لرئ مؤمنان ویا لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم دی آیت کې مسله د قسم ذکر کړي عرب بدل صحابه ویلي چې د رهبانیت والا یو شی کوي نور سره قسم هم کوي چې قسم دې دا شی په ما باندې حرامي او زه به نه خورم هر کله چې ویلې شو چې د دې خبره ممنه نو سوال پیدا شو چې کوم کسانو د دې تابعداري کړي دا او قسمونه کړي نو الله ورته وایي چې قسم ګرمات کوي قسم کې دلته دوه قسم ذکر کوي یو یمین لغو بل یمین منعقد یمین منعقد دا معنا قسم تړل پراتون کې زمانہ پورې چې زه قسمه د قسم دې سبا کار بکوم یا بین کوم او لغو قسم هغه ته وایي چې نیتی نه الفاظ د قسم به ارادي د خپل نوځي عادتن یا یو سړی یو کار کړي یو ایری ته قسمو کې چې ما دا کار نه کړم قصد دروغ نه دې ته یمین لغو لا یؤاخذکم الله نسی الله تاسو باللغو فی ایمانکم فبیرادی قسم استاسو ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو بما عقدتم الایمان چې تړل کلی تاسو د قسمونو معنی څنګه تړل کلی تاسو د قسمونو د عبارت بنا ده په حذف بما عقدتم الایمان معنی بنقض ما عقدتم الایمان فما تولوا داغه چې تاسو تړل کلی د قسمونو نو اوس چا یو قسم مات کا کفاره به سي فکفارته بس کفاره د قسم طعام 10 مساکین خوراک ورکول لس مسکینانو تام علی رضی الله عنه وی لس مسکینانو ته دو وخت ډوډۍ ورکې حسن بصری وی یو کرته ورکې لس مسکینانو تام او چې ډوډۍ ورکې د ډوډۍ سره بغوخی دا قسم کفاره ده چا قسم مات کنو لس مسکینانو ته ډوډۍ ورکې من اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیانه هغه خوراک نه چې ورکوي تاسو خپل اهل او بچو تام او کسوتهم یا جامع د دې لس مسکینانو دي کمی جامع د عرف عادت مطابق چې کوم علاقه کې کمی جامع امام شافعی وایي چې پټکه به مسرکه امام مالک او امام احمد وایي چې هغه جامع چې منځ پکې کېږي په سنت طریقه باندې د جامع بکې مسکینانو تلس مسکینانو ته او تحریر رقبه یا آزاد ولد مرید دلته مرئی عام ده کم مرئی به آزاد ده احناف وی کافر دم شاملیږي لیکن د کافر په آزادولو کې نقصان ده کېږي شی وتخری بلکې مؤمن مرئی به آزاد ده ومن لم یجد فسو چې نه به میزي طعام ورکول مسکینانو ته یا جامع کول یا مرئی آزاد ول فصيام 3 ایام پس روزي نیول دي 3 ورځې روزي دی ونی سي 3 ورځې وقب د منه متتابعات 3 روزي بني سي پر لپسې منځ کې به وخت نه راوړي ذالک کفاره ایمانکم دا کفاره قسم استاسو دا اذا حلفتم کله چې تاسو قسم وکړو حان شي قسم مات کړئ واحفظوا ایمانکم وحفاظتو کې د قسم استاسو واحفظوا من ډیر قسمونه مکوي حفاظت ادا ده دیم حفاظت ادا ده چې کلم قسم وکړو به امام ماتوي كذلك يبين الله لكم آياته دقرنگ الله بیانې تاسو ته خپل آیاتنا لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ یا ایها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام وذکر کې تحریمات الله چې کوم شی حرام کړي مطلقاً حرام کړي مخکې طیبات ذکر کړل باج خلق ویل شراب هم طیبات دي کنه الله وضاحت کې چې ګوره خمر او میسر او انصاب او ازلام دې ته طیبات نه وي دا ګنده شي نه او دا هغه آیات دی چې د شراب او تحریم د پر اخر راغله صحابه او شراب توي کړل دې آیات نزول نه رستولوخي علماء یا ایها الذين امنوا ایمان والو انما الخمر ويقنا شراب فی والميسر او جواری چې دا ولنصاب او بندګی د درگاہونو ول اسلام او قسمتونه په غشو سره معلومه ولا رجس من اداب پری چیزونه دي من عمل الشیطان دا د عمل د شیطان نه دي د اعمال د شیطان نه دي پښتنی بو ځانته وساته یوم رجس حدیث کې راغلی دي
کله چې دا آیت راغی نو صحابه یې منګه سره 15 قسمه د شرابونه موجودو. یو هغه شرابو چې د انګورو نه به جوړو، دویم د کجورو نه به جوړو، دریم د شاتو او د عسلو نه به جوړو د شاتو نه، څلورم د غنمو نه شرابو دا به جوړو، پنځم د وربشو نه. خمر څه ته وایي؟ ما خامر العقل، کوم شی چې عقل پټي بس دې ته وایي خمر شراب. د نبی صلی الله علیه وسلم کل مسکر خمر، هر نشي والا شی دا د شراب په حکم کې داخل دی. مسند احمد کی راضی د دې خرڅول د دې پیسې اغستل دا ټول حرام کار دی. فاجتنبوا الله ایزان ته وساتئ لعلکم تفلحون، دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوه. اوس د شراب او د جواری نور نقصانات بیانې. یقینا غواړي شیطان منا شیطان انسی او جنی ان يوقع شراواچي بينكم العداوه، فمن تاسو کې دشمنی والبغضاء کینی په الخمر پس کلو د شرابو کې والمیسر او پکولو د جواری کې ويسدکم من کوي تاسو د الله د ان ذکر الله د الله د یاداشت او عن الصلاه او د مانځنا. فهل انتم منتهون تاسو من کیدون کې ويام. فهل انتم منتهون دا د استفهام په معنا ده، دا استفهام په معنا د طلب سره ده. آیت تاسو اے مومنانو من کیدون کې وای د دینا. ابو داود کی روایت ده عمر رضی الله عنه نو موږ ټول ویلي आवाज مو کو چې انتهینا یا الله موږ منشو واطيع الله. دا د مخ کی تاکید سره متعلق ده او دې کې بل وجه ذکر کوي واطيعوا، دا کارونه مکه وینو سو کوي واطيعوا الله، اطاعت کوي د الله، واطيعوا الرسول او اطاعت کوي د رسول، واحذروا ځان بچ کوي د مخالفت الله او د رسولنا. فإن تولیتم کما خمواړو فعلموا بو شيئا انما على رسولنا البلاغ المبين، یقینا زموږ پر رسول باندې رسول الاختیار. ليس على الذين، دی آیت کې جواب د سوال دی. کله چې شراب او جواری حرام شانو بعض صحابه ته پوښتنه کوم چې څه حال به دا صحابه چې په هوت کې شهیدان شوی دی او دا و په ګډو کې شراب او مالونه سره پراته د جواری، نو دا غیبت څه حالي هغه ګناګار دي په دې باندې وکنه. الله جواب کوي پاغي باندې نیول نشتا. ليس على الذين نشتفع کسانو چې ایمان راوړل دي او عامل الصالحات او عمل کړي د شریعت برابر جناح گناہ فيما طعموا پاک کې چې کوم سکلي دي. طعموا معنا پاغي شراب یا جواری کې چاغي خړلې دي او سکلي دي. طعموا معنا چاغي خړل سکل کړي دي. دا متقو کله چې هغه تقوا کړي د منځانه بچ کړي د شرک نه. الذين وآمنوا ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عمل کړي د شریعت برابر. ثم اتقوا بیزان بچ کړي د حرامونه او امنوا ایمان راوړل. ثم اتقوا بیزان بچ کړي د شبهاتونه او احسنوا نیکی کړي دا. والله يحب المحسنين، الله مینه کوي د نیکی کوونکو سره. آیت کې دا اشکال دی. د آیت کې درې کړي د تقوا، دا درې کړي ایمان دی، تو کړي په کې عمل صالح دی، یو کړي په کې احسان ذکر دی. د څه مطلب دی؟ مفسرین دې مختلف توجیهات کړي دي. غوړه دا چې په ایمان کې درې درجې دي. یو اصول الایمان، نو اول امنو کې اصول الایمان به معنی، دویم امنو کې معنا عملونه به سره یو ځای کې، دریم امنو کې معنا بقا په ایمان باندې تر مرګ پورې باقی په دې باندې پاتې کیږي. دلته د درې درجې مراد دي. تقوا کې درې درجې دي. یو تقوا د شرک او کفر نه، اول کې وزن د کفر او شرک نه ساتي. دویم تقوا معنا ځان ساتل د حرامونو، دریم ځان ساتل د شبهاتونو. عمل صالح کې هو یو د درجې د عمل صالح کې یو فرایض دی او دویم سنن او مستحبات دي. او عمل صالح دلته دغه مراد دي. نو دلته دغه ایمان او احسان او عمل صالح چې الله ذکر کوي، احسان کې دغه یو درجه ده ان الله دغه ذکر کړل. یا ایها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه ايديكم ورماحكم. مخکې بعضی چیزونه حلال ذکر کړل او څه حرام ذکر کړل. اوس دا دریم شی ذکر کوي چې هغه د تحریم الهي وي موقتا. شراب او جواری حرام نه مطلقاً همیش لپاره حرام. اوس هغه تحریم موقت ذکر کوي چې حلال شی دی خو لیکن یو خاص وخت کې یو خاص مکان کې حرام دی.
یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لیبلونکم الله خامخا امتحان کوي پتا سبحان الله بشین په یو معمولی شی باندې من الصید د ښکارنا تنالو چې رسیږي ښکار تایدی کوم لاسونه استاسو رماحکم او نيز استاسو لیعلم الله دې لپاره چې ښکارې کې الله ما یخافو سو کېږي د الله نه بالغیب په حالت د نلیدو کې فمن اعتدى پسچ زیته کو بعد ذلك رسدنا فله عذاب الیم د لپاره عذاب دې درناک یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم دی آیت کی تفسیر د لیبلونکم دے امتحان کے اللہ پتا سبحانه مخکې صرف ابتلا وا چې الله پتا سو امتحان کې دې امتحان پته نه لګي امر د کوي کنه هدایت کوي نو ذکر کوي چې تاسو من کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا الصید موجن اخکار لرا وانتم حرم په دې حال کې چې تاسو په حالت د احرام کې وي ومن قتله چاچ قتل کس تاسو نخکار منکم تاسو نه متعمدن قصدن چا خکارو کو دلته ابن شهاب وی په سنت سره ثابت دي که په خطا او نسیان سره چا دا کارو کو نو په امدا فیصله ده فجزاء مثل ما قتل من فعليه جزاؤنا بدبان سزا او بدله دا ما قتل بشان دا چې د قتل کلی من النعم منا د څارونه يحكم به فیصله وکي په دې مثال باندې ذواعت د انصاف ولا منکم استاسنا هدین دا هدین منا دا به هدیه بالغ الكعبه رسیدون کې به کعبه تام او کفاره طعام مساکین یا با دا کفاره وی منا طعام مساکین طعام به د مسکینانو کفاره به منا طعام به د مسکینانو او عدل ذلك یا برابر دغه طعام به وی منا برابر دغه طعام به صيامن معنا روزه بنيسي روزه نیول یذوق وبال امره د لپاره جوړځي سزا د خپل کارو سوال لازم مخکې چې چا دا کار کړي ښکار کړي په احرام کې عف الله عما سلف ما بكره الله چې مخکې شوی دي ومن عاد وڅوک چې واپس فینتقم الله بدل بواخل الله منه دنا والله عزیز ذو انتقام والله زور ور دي او خاوند بد دي وحل لكم صيد البحر وطعامه مخکې سوید مطلق ذکر کا خو سوید دو قسمه دی یو بحری دی بل بری دی یو د وچی دی بل د لم دی کم دلته حرام دی آیت کې دا غي تشریح ذکر کوي چې د سمندر ښکار کو هر وخت کې جایز دی او حل لكم حلال کړی شي استعاذ د پارا سوید البحر ښکار د بحر د لم دی او طعام او خوراک دا غي متاع لكم او فائدہ د استعاذ د پارا ول سیارت او لپاره د قافلو والا ول فائدہ ده وحرم علیکم وحرام کړی شوی پتا سو سوید البر اخکار د وچی ما دمتم حرمن ترسو بری چې تاسو په حالت د احرام کې وای واتقوا الله ذلا نوریږي غزاد دی له تحرون غتب تاسو ورجم شی لپاره د حساب او کتاب جعل الله الكعبه رب دا علت لپاره د ما قبل دا سوید د وچی الله ول حرام کړی دی ځکه د کعبه د احترام د وجنان اوس ذکر کوي یو تلورمه مسله چې دا غي نمنګ تعبیر کو په نزول الهی او شاعر الله وتعالى کېږي کم ساوي چې بیت الله تروان کړي او د بیت الله تروان کړي شوی دا غي به احترام کوي دا فرض دی په موږ باندې جعل الله الكعبه منا مقرر کړي الله کعبه د کعبه تعظیم بکې کله چې د کعبه تعظیم الهی دا ختم شي نو به قیامت قائميږي د بخاری حدیث دی یو حبشي براشي یو لخر به ورسره حمله به وکي په بیت الله باندې هغه به استخراب کی قیامت به قائم شي البیت الحرام منا کور د عزت او قیاما للناس او سبب د ژوند لپاره د ټولو خلقو او شهر الحرام او غمیش د عزت او الهدی او قربانی والقلائد او غمیلون ولا ثاروی دا ټول قیام ګرځول دی الله ځکه په دې طریقه د بیت الله احترام کیږي کنه ذالک لتعلموا منا تعدید لپاره د لتعلموا د لپاره چې تاسو په یقین پیدا شي ان الله يعلم یقینا الله کوي کې ما بالسماوات پاس چې پس مانو کې دي او ما په لو دی واسه چې پس مګ کې دي وان الله بكل شيء عليم یقینا الله پارشي باندې پوي دی يعلم د مستاکید ذکر کړه ما قبل پوي شي یقینا الله شدید العقاب سخت سزا والا دی پنمنن کو والا با څوک نه مني وان الله غفور رحیم او یقینا الله بخنه کون کې دی او رحم کون کې دی منن کو تا ما علی الرسول الا البلاغ نشته پر رسول باندې مگر رسول لی تام تاکید دی
رسول بمگر رسول بکی رسولام والله یعلم والله پویگی ما تبدون سجتاسو کارکو یو ما تکتمون سجتاسو پٹاویا قل لا يستوي الخبيث داوس ترغیب دی عام صالح عقیدو تونیکو اعمالو تو تحذیر دی پلیتو شیانو نام قل تورتے پیغمبر لا يستوي الخبيث ندے برابر خبیث و طیب و پاک ولو اعجبکا اگر کہ تعجب کیوا چاہی تعالی را کثرت الخبیث ډیر والد خبیث فتقوا الله ذا الله نوی ریږي یا اولی الالباب خواندانو داخلو لعلکم تفلحون دیر بارا چې تاسو کامیاب شئ یا ایها الذين امنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لكم تسؤكم رب دار مخ بحث شو د خبیث او د طیبه دې پرخ کول د اولی الالباب والا کار دی نو کله چې دا ویل شو نوریدونکو ډیر ته پوښتنه شروع کړه چې دا حلال دي دا حرام دي نو الله ودا ته پوښتنه چې کله کوي نو به ضرورت ته پوښتنه بنه کوي الله ادب خې عبارت ته پوښتنه کوي یا ایها الذين امنوا ایمان والا لا تسلوا تاسو ته پوښتنه مکوي عن اشیاء عبارت به ضرورت شیانو کې ان تبدلکم خارش تاسو کوم خپکې تاسو دا غي جواب دي کې مفسرون یو څو مثالونه ذکر کړي دي عبد الله ابن حذافه د نبی سلام نه تاسو کو چې رسول الله من ابي اسما پلار سوګ دے خلکو به بدنامه لگاولا نبی سلام ورته له حذافه ده کنه یو بل قسم تاسو کلو چې عین ابي پلار جاهلیت کې مړو چې ما پلار به جنت کې که جهنم کې نبی سلام ورته له پنار پور کې وای یو بلم تاسو کلو عین ناقت اسما او خبر چیر دی ورکه شوی په دوی باندې الله رد کوي چې وردا تاسو نه د نبی نه مکول وَإِن تَسْأَلُوا كَجِرِ تَعْزِ تَپُوسُنَ وَكَوِي عَنْهَا دَدَّاسِ تِزُنُ بَارَكِ حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنِ كَلَچِ قرآن نازلی دیشی تُبْدَ لَكُمْ مَنَخْ قَارَ بَشِ تَاسْتَ دَاغِ جَوَابَ عَفَ اللَّهُ عَنْهَا مَا بِكَلِ اللَّهِ تَلَادِ دَغِ سوالوننا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ بخن کون کے دیو حلیم صبرناک دے قد سألها پتاحقی سر سوال کلیو دغ تپوسن لرا قوم یو قوم من قبلكم مخکستاسونا منا یقینا دسی بی ضرورت تپوسونه کلیو قد سالها منا دادا په تحقیق سره دسی بی ضرورت تپوسونه کلیو یو قوم من قبلکم مخکستا سنا ثم اصبحوا بها کافرین بشد پایبانی کفر کوونکی ما جعل الله من بحیرا ولا صائبه ولا وسيله ولا حام د آیت کې الله رات کې په تحریم د غیر الله باندې رب تعالی مخ کی ویل چې بی ضرورت تپوسونه مکوای چې سبب د تحریم چاغه سبب د تحریم د تیزونو وګرځي اوس منکې د باطل تحریم کولونه په مستقله طریقه باندې چې د باطل حرام نه ځان ساتي لکه څنګه چې به ضرورت ته پوښتنه ناروا دي دغه شان د ځان تحریمات کول ناروا دي نورت کوي پر رسوم د جاهلیت باندې ما جعل الله ندی جائز کړي الله ما جعل کی معنا دا جائز کړي دي الله من بحیرتین معنا څغوک شلیدلې څاروي ولا صائبه او نه آزاد پر خودل شوی څاروي ولا وسیله نه په وسیله شوی څاروي ولا حام په وسیله شوی څاروي د بل سره ولا حام او نه بچ کون کې دم لا خپلې دی به الله ته نسبت کو چې الله دا حرام کړی دی او صرف من جورانو د غرنګي دې زمنګ باباګانو لو پلان کول جایز دی او حلال دی الله ودا معنی دی جایز کړی دی لپاره من بحیره امام بخاری په کې دا کتاب التفسیر سره راوړی دی بحیره مؤنث سروي بو خوا بزا داغي شوده بدی د الیه باطلو پنوم باندې بند کړلم چې د دې شوده بسمنګ دا الیه اسکی او نور څوک او من جوران به اسکی نور څوک پتا نس کی دا حرام دی ولا صائبه دا صائبه حیوان ته بدی وی چې د الیه پنوم به آزاد او څاروي پرې خدا چې دا پلانی بابا پنوم باندې دی او دا داغت څاروي د خازن لیکلي دي نظر به وکړه پلانې الله روکا یا پلانې پیدا شدا څاروي بس نظر کم د پلانی بابا پنوم باندې او ویل به چیرې په دې باندې بس ورلیم نه کوي پسونه بم داخلي چړای بیان ولا وسیله معنا وصل کی معنا د په وسواله د امام بخاری ذکر کوي یو څاروي چې با څاروي چې بو غابزه وغیرہ وکړه بلنګ شو نو که په ووم ځل باندې به نر بچي پیدا شنو هغه به ذبح کا نارینه او زنانو بشری خورو که چیرته مؤنث خزه بچي به پیدا شولا نو دای با ګړو بزو کې دا پرې خدا
او کله چې به جوړه پیدا شوله مذکر او مؤنث به دواړه پیدا شو نو دی به ویلي وصلت اخاها مؤنث د خپل ورور سره ملګری شو نو دواړه به حلال ذبح کړل غیر الله په نوم باندې او به نه خورل غیر الله په نوم باندې به ذبح کول حالت به وړل باباګانو ولا حام قرطبي وای حام بدی هغه اوخته او مذکر اوخ به ونرا چې دیو با لس اوخ چې بکره دی اوخ بلار به کړلی نو دی خلکو بعد دغه اوخ په شا باندې او په ملا باندې د تاوس وزر ولګوا او به ویل چې په دې باندې بار ول سورلی ول دا ټول حرام دي او بو غیا ته به پرې دی داغه نه به نه منع کوي غیر الله په نوم به پرې خړ عامر ابن لوحي الخزاعي دا سړی تل شام ته د شام نه دا ټول قصې د شرکیات راوړې وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي عامر ابن لوحي الخزاعي تا ما په جهنم په اور کې ولید د خپل کلمو د پاسه ګرځیدو ځان پسې راخکلې الله وینه دې ګرځول نه دې جایز کړي الله من بحیرا څوک شلیدل څاروي ولا صاحبونه غزاد ته خدای شوی څاروي ولا وسیله او نه پس په وسکل شوی د بل سره ولا حامونه بچون کې د خپل املام ولكن الذين لا پرد کې لیکن هغه سان چې کو پرې کله یفترون علی الله الکذب تړي په الله باندې دروغ او اکثرهم لا یعقلون زید دین الله یعقل لري واذا قيل لهم تاو صلی په دې باندې رد کړي دی په جاهلیت باندې او په دلیل ولرت کړي کله چې ویلې شو دوی تا تعالی او راشي اله ما انزل الله کله هغه چې الله نازل کړي دی ویل الرسول او راشي هغه چې نازل شوی دی رسول تام قالو دی ویلې حسبنا الله منا پورا د منګ لرا ما وجدنا چې منګ حسبنا پورا د منګ لرا ما وجدنا چې منګ مند کله علیه ابانا پاک پنځ من پلارانو منګ د پلان کې په دین باندې رواني او لو کان اباهم اگر ک پلاران د لا يعلمون شيئا د پوی د پوی چې باندې ولا يهتدون نو د هدایت والاو یا ایه الذين امنوا رب د مفسرین ذکر کوي ار کله چې په یو کسبه دی کې اسلام راوړو نو دې ته مشران ویلي چې تا ګور زمنګ د الہ او توحید کو زکه د زمنګ د دین نو وختلی او ګور موږ د خپل الہ او توحید نه کوم او دا به متویل چې تا خو ایمان راوړو ستا په نس خو ستا پلارم گمراه ده کنه څنګه وس خسړې شو الله جواب کوي دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والا علیکم من لازم دی پتا زبانه انفسکم من خپل ذمہواری من خپل ځان غم کوي پیسوال لازم هر سړی به خپل ځان اصلاح کوي د خپل ځان غم به کوي امر بالمعروف بنه کوي جواب دا د تسلی ده چې تو ګره داغو یو بال پتا زبانه نشته یا دویم تفسیر دا ده منع انفسکم منع د خپل همجین سورونو د دې ته دعوت کوي خو لیکن اول غره ده او تسلی دا آیت کې لا یضرکم نقصان نظر کوي تاسو دا من ضل من سوچ گمراهی دخته ده تم کړه چې تاسو د هدایت والا الی الله مرجعکم ته الله تو واپس تاسو دا جميعا د ټولو فینبئکم خبر بدر کی تاسو دا بما کنتم تعملون فعملوا چې تاسو کړی یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت او عقود کی اخرنه عقد داده رب داده مخ کی آیت کی حفاظت النفوس ذکر شو چې علیکم انفسکم چې د خپل نفسونو حفاظت وکیا اوس دی آیتونو کی حفاظت الاموال ذکر کړي چې د مالونو حفاظت هم وکي به زه ګورم مالونو برباد وي په طریقې د وصیت او په صحیح قسم سره د حفاظت کوي به دې عقد کی دا مسله د یو وصیت دا چې کله په یو وصیت باندې څوک چاته وصیت شوی یا او هغه چا د چې وصیت شوی هغه ست د مخالفتو کې دینانو به فیصله کیږي په قسم سره که هغه فیصله به په خطا ثابت شول نو دوباره به قسم کیږي په بل جانب باندې مفسرین ذکر کوي دا آیت چې غایت الصعوبه دا آیت ډیر ګران آیت دی ډیر مفسرین ذکر کړي چې موږ د دې آیت په تفسیر باندې سره نه یې ښوي ولیکن دا آیت تحقیق الکیږي چې کله د سبب نزول بیان شي ځکه بعض وخت کې آیت متعلق د سبب د نزول سره امام بخاری رحمه الله په کتاب الوصایا کې واقعي ذکر کړي د بدیل رضی الله عنه چې یو صحابي تجارت د پاره شام ته دو ملګری ور سره شو تمیم اداري یو بل ملګری دا پاغه ټیم د نسوارا او اسلام نه راوړ ته اعلان تجارت د پاره کله چې تجارت وکړه واپس را روان شو پلار کې نو دې کې چې دا کوم مسلمانانو بدیل په دبانې استمر غراغه
نو دې خپل ملګرو ته ویل چې ګوره دا زما سامان دی مدینه کې زما ورسري وسیته وته کو چې د اسمان سامان به وسې زما ورسوتا او یو خطي ولي کو په دې سامان کې پټ کې خلو چې کله دا وفات شو نو ال تدیس ته دا دفن کو سامان چې کله روانو سامان یې وکړ په سامان کې یو جام پروت دی د سرو زرو جام دی یا د سپینو زرو پوری کې جام د سپینو زرو د سرو زرو میخونه پټه کول شوی و ډیر قیمتي جام و ندی ویل چې چا د خاصم پته نشته دا جام به دېسته پټ کو نور سامان ایست دی ورسو چې کله خط وکړلو په خط کې جام لیکل شوی او جام خو په سامان کې نو نو استدی دې دوه کسانو ته ویل چې تاسو دا جام پټ کړل دي هغه ویل چې موږ دا جام نه پټ کړل نبی سلام ته فیصله رااله نو الله دا آیت راولېګو چې د ما دیګر مون نفس داخله حاضر کو قسم ولا ورکه چې تاسو دا جام نه پټ کړل او د شی وی چې موږ خبرم نیو نو قسم دې وی کې فیصله وشولم په دې قسم باندې دوی خوار شو څورځ پس د دې مړی ورسره ګرځیدل یو جام دی یو کس سره ولیدا او ډیر خیسته جامو ورته ول دا چیرته نو دا کس ته ول دا په ما باندې تمیمي داري او د بل کس خرڅ کړي دي نو دغه وارث سره د دینور ورثه وراله نبی سلام ته خبره پېښ لچ یا رسول الله دی خلکو قسم په دروغ باندې کړي دي اجام منګوري د پلاني باندې خرڅ کړي دي نبی سلام واپس دی راغختله ورته ویل چې تاسو جام خرڅ کړي دي په دروغ قسم کړي دي دی خبره بدل لوي چې رسول الله دا جام زمنګ نو بلکې دا د بودیل ومنګ ته په پیسو باندې اغسته خبره ولټک لاله نو دلته دی ورسو ته ویل چې نه په خط کې منګ ته دا جام لیکل دی او تاسو دروغ وایي نو ځکه کی خبره بالعکس ولا دلته دی مدعیان شو ورسه چې هغه منکرین شو نو دی منکرین ورسو ته ویل شو چې تاسو وس قسم وکئ چې بودیل دا جام په دې باندې هغه نه خرڅ کړي او دې دروغ وایي آیت کې الله په طریقه د عموم باندې دغه قانون ذکر کوي چې عام وخت کې سکار وشو فیصله بدغی یا ایها الذین آمنوا ایمان والا او شهادت بینکما انا وسی ګرځول د من تاسو نه اذا حضر کل چنيشتي شي احدكم يوتن پتاسو کې الموت من مرد حالت مرګ پر شي حين الوصيه منا وقت د وصیت کولو کې اثنان منا وصیت کولو کې وصیت په مال باندې اثنان حاضرول بيد تو کسانو دا عادین چې خاوندان د انصاف منکم تاسو نه مسلمانانو او اخران یا بد نور وید بنور کسان من غیرکم سوا تاسو نه ان انتم ضربتم منکل چې تاسو سفر کوي پس مګه کې پاسابتکم ورسیږي تاسو ته مصیبت الموت مصیبت د مرګ تحبسونهما منا یساروی بتاس دغه دو کسان من بعد الصلاه رسل مانزنا فیقسمان بالله قسم بکای فلا بنین ارتبتما استازو شکی لا نشتری منا منګه ناخل منګه به منا په قسم کول باندې تمنن منا دنیا ولو کان ذا قربا اگر کی وی منا قسم کړی شوی من خپل اگر کی قسم کړی شوی من خپل ولا نکتم شهاده او موږ نه پټو گواہی د الله ان اذل من الاتمین یقینا موږ په دغه وخت کې خامخایو د ګناګارانو نام دا تتمه د ما قبل شو فین عثر منا کچیر د خبر حاصل شو على انه مستحق اثما پدې چې دغه دوه کسانو کړه د کار د ګنا په اخران نور دوه کسان ودرېږي یقومان مقامهما وبدرېږي په زید دې دوانو من الذين ذا کسان استحق چې دعوت حق شوی د علیهم پاغي باندې الاولیانا چې نږدې مړی تا د مړی ورسا فیقسمان بالله هغه په قسم وکي په الله باندې لشهادتنا خامخاز من قسم احق ډیر رښتینی دی من شهادتهما د قسم د دې دوانو نه وما اعتدینا من زیتین کوام ان اذا لمن الظالمين يخرم من په دغه وخت کې خامخا یو د ظالمانو نه من په ظالمان ذالک ادنا داوز دې فیصله حکمت ذکر کړي ذالک من دا حکم شرعي چې بیان شو ادنا ډیر نږدې د آیات او بشهادت منا شراتل بقي دا انسان دا کسان بشهادت منا په قسم سره علا وجه منا په صحیح طریقه باندې او يخافو صحیح طریقه باندې برات کوي د وجه د الله د يرنا او يخافو او یاد دی وجه نه چیریږي وان ترد ايماننا چې واپس بشي قسمونه د دویام بعد ايمانهم پس د قسم کولو د دوی نام څه مطلب من صحیح شهادت خو یاد دی د وجه نه کوي چې د الله نه يریږي
یا د دې د وجې نه کوي چې د شرم نه یریږي چې څنګه چې ونه شرمېږو واتقوا الله د الله نه ویریږئ معنا دا ځای ته مه کوئ وصیت مه بدلوئ واسمعوا او قبول کړئ د الله ټول حکمونه واورئ دا سمه ده د قبولیت د معنا ټول احکام قبول کړئ والله الله چې هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته قوم فاسق ته الله هدایت نه کوي یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم دی آیت کی دلیل نقلی اجمالی ذکر کوي د ټولو انبیاءونو پرد شرک العلم پاغور شراجم وکي الله رسول ټول رسولانو فیقولوا بوای ماذا وجبتم من سرنګ اجابت کړی شوی استادو څنګه اجابت هم شوی خلقو ته څه ویلو قالوا دا رسولان بو الى علم لنا علم نشته زمنګ د پاره سوال راځي انبیاء ته په دشته دی چې چای تکذیب کړي دی او چای تصدیق کړي دی د دې ډیر جوابونه دی او جواب دا منا علم لنا علم نشته منا علم یقین زمنګ نشته دی لیکن دا جواب صحیح نه دی صحیح جواب یاد ده لا علم لنا بما احدثوا بعدنا من علم نشته زمنګ د مرګ نشته دی څه شی پیدا کړی دی ځان ته آیا صحیح جواب ده لا علم لنا من علم نشته په ټولو کارونو د خلقو انك انت علام الغيوب یقینا ته پیدون کې په غیب باندې منګه پینې پیګو اذ قال الله يا عيسى د سورۃ اختتام کې وسه دلیل نقلی تفصیلی عیسی علیه السلام ذکر کوي په نفي د علم الغیب او په نفي د اولوهیت چې دا صفا و عیسی علیه السلام زګور عالم الغیب دی عالم الغیب هم نیما دغرنګ زده بندګي حقدار نیما ما دي تندي وی چې ما بندګي وکایم اذ قال الله ماضی د فمانه د مضارع سره یقول الله منا کله چې وای الله په قیامت کې اے عیسی زوی د مریم اذكر یاد غ نعمت زما علیک چې کلمې د پتا باندې والا والدتک او په مور ستا باندې اذ ایتک کله چې ما ستا تایید کوم بروح القدس پروح پاک سره تکلم الناس کتاب خبره کولې د خلکو سره په المهدی منا په غیر د مور کې او کهنه او په پوخ عمر کې وإذ علمتك وكل شيء ما تعلم درکتا د کتاب مراد قرآن دے والحکمت او د سنت او تورات د انجیل او تخلق او کله چې بتا جوړول مینه توینه د خړنا کایات توینه منا شکل په شان د مرغام باذن من ازما په حکم باندې پتن بغو منا تاب پکې وکلو بیا پای کې پتكون تویرن شب مرغابیت ازما په حکم باندې وتبرئ الاكمه او جوړو بتا الاكمه معنا د مور نه پیدا شوی لوند ول ابرس او د برګي مرز ولا بيد نسبه په حکم باندې وي تخرج الموت او کله چې بتا راستل مړي بيد نسبه په ځن باندې وي تبت بني اسرائيل او کله چې بنک لما بني اسرائيل عن کمنستانا اجئتهما کله چې تاران الاغوي تابل بینات اخکار معجزات فقال الذين پسویل اکسانو چې کو پر کله او د دوینا ان هذا ندی دا معجزات الا سحر مبين مگر سحر د اخکارام واذا وحيت الى الحواريين وس الله په دعوت د توحید کی او د ملګرو پیدا کولو کې عیسی علیه السلام ته محتاج دی کله چې الله او حیت منا ما الهام کو حواریون تا حوارین منا مخلصان ملګرو د عیسی علیه السلام ته امنو بي چې ایمان راوړي په ما سوال ایمان راوړي منا تثبت مراد ده مضبوط شي زما په ایمان او برسول او زما د رسول په ایمان باندې قالو دی ویل من ایمان راوړي وشد گواشه باننا مسلمون چې کلمنګي او مسلمانانو اذ قال الحواريون يا عيسى مقابله د سخت شانو حوارینو د زیادت تسلی د پاره یو بل مطالبه پیش کړه چې هغه ته مطالبه د مایده دي کې عیسی علیہ السلام الله ته محتاج ده اذ قال الحواريون کله چې ویلي خاص ملګرو د عیسی علیہ السلام یا عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم هل یستطيعوا ایو بمن ربک رستا ينزل چراو بلی کې په موږ باندې مایده استار خان هل یستطيعوا آیت طاقت در استعربا ولدی د الله طاقت نه ملو حوالین هو کامل مومنانو جواب داده چې دې استفهام تقریری وي حل معنا د قد نو قد یستطيعوا وسلری دویم د یستطيعوا معنا په یوتیو کسره دا ایوب منی استعربا خازن لیکلی دی وای څوک شوی چې حوالینو د الله په قدرت کې شک کو او دا په ظاهر باندې حمل کوي دا ډېر غلط کار کوي مائده من السماء استرخان طرف د اسمان نا اخپشوي مائده نفس تیار طعام ته وي دویم قوله مائده هغه د استرخان ته وي چې پای باندې طعام پروتي نو دی او ته ویلي چې ستارب طاقت لري چې موږ باندې استرخان نازل کی عیسی علیہ السلام ورته ویلي د الله نه ویریږي ان کنتم مؤمنین زکه تاسو مؤمنان وایو
قالوا نريد ان ناكل منها دا عذر دی او سبب دی لپاره د طلب د مائده ویل دي حوارینو نريد من د اراده لرو ان ناكل منها چې خوراکو کو د دینا اول مقصد دا چې خوراک دی کومه چې برکت حاصل شي منها د دې استرخان نا وتطمئن قلوبنا ومقلق بشي زمون زرنا ونعلم علم بس منغا حاصل شي علم بس منغ سي ونعلم من بعلم زيد کو ان قد صدقتنا جتا من ترشتي ویلي ونكون عليها او شو من باغي من الشاهدين شهادت ورکون کو په وخت د دعوت کې قال عيسى ابن مريم ویلي عيسى ازوی د مريم دا دلیل دی چې معجزه د عيسى عليه السلام اختیار کې نه ده بلکې د الله نه غواړي عيسى عليه السلام د الله نه دعا وغوښتله چې الله استرخان راولېږي ویل عيسى زوی د مریم اللهم یا الله ربنا یا رب زمونږ انزل علينا راولېږه په موږ باندې مائده استرخان من السماء د برنا تكون لنا شی بداز موږ لپاره عیدن اختر لاولنا داولون خلق لپاره او اخرنا او درستنو خلق لرام وآیه منک او دا بیونه خشي ستاره طرفنا ورزقنا رزق راکه موږ ته وانت خیر الرازقین او ته د غره رزق ورکوونکو نام قال الله اجابت دعا راغه ویلی الله انی منزلها یقینا زدر لګون کې ایمان د مائده پتاسو علیکم انا پتاسو خو شرط دا دی ګره فمن یکفر چا چې کفر وکاو بعد منکم من پس د دیرا کو زیدلو نستاسو نام فإني اعذبه یقینا سزا ورکوم دتا عذابا دسه سزا لا اعذبه احد من العالمین چې عذاب او سزا من ورکلی او تند د مخلوقاتو نام سوال دا دی چې آیت مائده ودان استرخان بیره نازل شو دي کې اختلاف دی حسن بصری او مجاهد وغیرہ نه نقلی چار کله دا تخویب دی وارد نو د حوارینو د خپل است مطالبه پرې خدله مائده نازل نشو دلیل دا وایي چې د نسوارو په تاریخونو کې دا واقعا نشته په کتابونو کې دا واقعا نشته دویم قول د جمهور علما او دغه مائده نازل شوی دا ابن جرير دې ترجیح ورکړی دا قول صحیح دی دلیل پیدا دی چې الله وی وعده کړی دا انی منزلها صدا استرخان نازلهم الله وعده به پوره کیا بل حدیث کې راغلی ترمذی کې شته مرفوع راوړی دی اگر په اعتبار سند سره ضعیف دی خو موقوف روایت دی صحیح دی هغه کې راځي چې اسمان نه په دوی باندې دغه ډوډۍ راتله تیار په دوی باندې د اسمان نه راتلم تیار ډوډۍ او هغه مر سره هغه په دې کې خیانت شروع کو سبا ته ذخیره کوه ناشکریم شروع کړه د دې شکرونه الله بدل شادوغان خنزیران ته جوړ کړه وګوره قوالدار چې د مائده نازل شوی دا طعام امتخړلې ده کله دې په کتابونو کې نه درې کړل شوی دا واقعا د شرم د وجه نه دانه درې کړي خلکو ته نه بیان کړي وإذ قال الله مقصد د الله اوس دارستانه ته پوس ده مخکې تمهید ذکر شته چې پورې تمهید حاصل دار چې ګور عیسی ما ته محتاج ده اذ قال الله منا واذ قال الله دلته قال کې منا ده یقول ذا کله چې بووی الله یا عیسی ابن مریم یا عیسی ابن مریم یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس يتاور دي خلق اتخذوني وني سيما و امي و مامور الهين خدایان من دون الله سوا الله نام قال اس د عیسی انکار ذکر کوي او عیسی علیہ السلام سبحانك پاکی تعالی الله ما يكون لي ندی جائز ما درا نقول اجزوی مال سلی بحق ناغت چنی دي زما لپاره حق ان كنت قلته كما ویلی فقد علمته بداخل سر یا الله ته پیږي تعلم ما في نفسي الله ته پیږي چې زما په نفس کې دی ولا علم وزن پیږي ما في نفسك چې په نفس کې دی انك انت علام الغيوب يقينا بدون کې په غیب باندې ما قلت لهم الا ما امرتني به تام نو مخکې لپاره جواب ذکر کوي چې انت قلت للناس یا تاریخ خلق ته ویل دي حساب وای ما قلت لهم ما نه ویل دوی تا الا ما امرتني به مگر اوس چې تا ما امر کړی دا غي د ویلو سری ان اعبد الله چې بندگی وکړي د الله سبحانه رب دې استاد رب دې وكنت عليهم امس فدوی باندې شهیدا خبره د دې د عملونو نه ما دنتم فيه منا سو پوری چې اوم پدوی کې فلما توفیتنی ار کله چې تا واغستل ما كنت انت الرقیبا یہ تو ساتنه کون کې علیهم من د په حالاتو انت علی کل شیء شهید او یت پر شی باندې شهید باندې گوام حاضر او دا غرانګي گواہی عالم په ان تعذبهم دا شفاعت ده بلکې ابن کثیر وای دا تفویض ده عیسی علیہ السلام تفویض کوي او دا قول عیسی ده ان تعذبهم یا الله کده ته عذاب ورکه فانهم عباد
کته عذاب ورکه عبادت دې فلیس علیک اعتراض پتا باندې څوک اعتراض نشي کولای فإنهم عبادك یقینا د استاد عبادك استا بندگان دي وقب دې معنا استا بندگان دي او بندگی د بل چا کړی د عذاب ورکینو تا باندې څوک اعتراض نشي کولای وان تغفر لهم او كبخنا کې دوی تا فإنك انت العزيز الحكيم یقینا ته زور او حکمت والا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم نو الله به وې دا دلیل دی دا مخکې کلام ټول په قیامت کې دی او بشارت دی په دې کې چې عیسی علی السلام بچ دی او قوم تباد و به وې الله هذا يوم ينفع الصادقين دا ورځ یوم ينفع الصادقين منا غورزو چې نفع ورکي صادقین او تارشتین خلق تاسو کوم د دې رشته الصادقین اسم فاعل دی استمرار پکې منا همیشه رشته ویلي دي صدقهم منا دا غیر رشته لهم جناتون د لپاره جنتون دي تجربه کې وا من تحت الانهار لاندې داغین نهرنا خالدین فیها همیشه وي پای کې ابدا همیشه رضی الله عنهم منا رضا دې الله د دوی نه ورضوا عنه دوی برازي د الله نه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دلویا اخر د صورت کې دعوت توحید ذکر کړي لله ملک السماوات خاص الله در بچي د اسمانونو دا عیسی ګره الہ نه دی ولر دی د زمکه او ما فيهن او د هغه چیزونو دا هغه چیزونو بادشاہی دا چې په ما فيهن معنا چې په دې اسمکه او اسمانونو کې دي وهو على كل شيء قدير او د الله پرشمانی د قدرت والا دی